دا بده خبره ده. ګوره ورورولي پالل دا مطلب نه دی چې هر څه به شریک کي، بس حقایق موږ له منل پکار دي. زه د خپل ورور سره ورورولي ساتم، د هغې دا مطلب دی چې زه به د خپلې ښځې حق او د بچو حق نه ادا کوم. لازم به زه ورورولي هله ساتم چې د دوی دا حق پکې وخورم. نه، د ورور خپل حق دی، د زنانه خپل دی، د بچو خپل دی، د مور پلار خپل حق دی. دا د دې زنانه حق دی چې دا د ژوند نه مزې والي، دا د دې بچو حق دی، دا ستا حق دی چې ته د ژوند نه مزې والي. ځان دې د مرۍ نه نیولی دی، هغه نور دې د مرۍ نه نیولي، روزانه حساب کتاب دی. نن خو راغی چې څه یې ویوړي ګورې کمرې ته چې روزي دا وګوره هغه د هغه ماشوم سره پلانې شی وګوره دلې نه یې راوړی. واړه که لوبې کوي مور غریب وله څه شی راولي چې د کمرې نه یې ونه باسي که نه داسې نشي زموږ معاشره کې. زه چې د بلې معاشرې خبره ګوره نه کوم. ژوند د ټول لنډ تنګ شي. ښه طریقه دا ده که اوس دې رسي چې ستا کور مستقل یو کمره، لازم نه یې ته بنګله ودرې. بنګله بیا وروسته که الله طاقت درکو بنګله جوړ، کمره یو کوټه هغې کې اوسېږي. دومره ده چې خپلوانو ته به دې زړه صفایي، جنګ جګړې به ختمې شي، اختلافات به ختم شي. که دغه نه وي نو بیا دغه طریقه هم ښه ده، دا چې بلکل جدا کېدی نه شي، مالي حالت کمزور، چې خرچ خوراک جدا وي. دې سره هم ډېرې مسلې حل کېږي. لیکن چې کله دا خرچې شریکې که نه نو بعضو کورونو کې په ګټه نوڼۍ باندې هم جاښه جوړه شوې ده. لکه پلاني نوڼۍ څه واغسته هټه ده، ولې زمونږ هغه نوڼۍ چې زمونږ هغه دومره وي او ده دا د پیشو سره ورننه ویشو. دا زما دا خبرې خفه نه شي خو داسې ده که نه ده؟ داسې ده. نو کم سے کم دا خرچه چې جدا شي دا بدګمانیانې ختمې شي چې دی زما هغه وخوړه او دی د ده هغه وخوړه. نه، هلته موږ پښتنو کې بله مسله ده که نه، موږ جدا کېده دې ته وایو چې په یو بل پسې به ټوپک ګرځو، تماچه به ګرځو. زما او ستا ملګرتیا د ورورولي ده، په یو بل باندې ځان وجنو، د یو بل سره ودرېږو په غمخادۍ کې، د یو بل تپوس کوو او کورم جدا دی. نشي کېدی؟ کېدی شي. بله غټه مسله څومره فایدې پکې دي، د شرعي پردې اهتمام پکې وشي. په داسې کور کې چې ټول یو ځای اوسېږي د شرعي پردې اهتمام ډېر ګران شي. که څوک یې کوي هغه ګران شي. جنکۍ لویې شوې او ویرونه لوی شو، ته اوس څه کوې؟ ګرانه ده. ته بس کمې پورې دې ته وایي چې تا خوا مه ځه، هغې ته ته دې خوا مه راځه، هلک ته دا خو کور دی. خلک به ځي راځي دلته. نو د زنانه دا حق دی چې دا د مستقل کور مطالبه وکړي. که تا ورته په نکاح کې ها کړي نو بیا خو به دا لازم کې، او که وروسته یې دنه مطالبه وکړه او ستا وس رسي نو مستقل کور ورله جوړ که. که وس ترې نه رسي نو داسې پوه که چې زما هم کوشش دا دی که الله حالات برابر کړو زه به یو کور جوړوم. او دا بعض داسې دوی د نکاح په دې ټیم کې ډېر ګرم وي. ځوان هلک یي که نه هغه ورته وي مستقل کور ولیکه. زمونږ جنۍ له به ګوره شل نه 15 شي ولیکه چې دا دوه درې د واده تېرې شي که نه دی بیا سوچ کې شي چې دا ما څه غول خوړلی دي، دا مې څه ویلي دي، دا اوس د کوم ځای ده؟ نو ته په هغه ټیم کې چا په هغه ټیم کې ها نه دي کړي. او حدیث کې راځي المسلمون علی شروطهم، مسلمانان چې کم شرط بیان کی وی تړي بیا یې سر ته رسوي. نو دې ورور ته موږ دا وایو چې اوس الله دې مل شه دا شرط به پوره کوې.
الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله دې زموږ د کورونو نه دا بغض او کینه او حسد او جګړې او اختلافات ختم کړي، او الله دې هر چا له وس او طاقت ورکړي چې ځان له خپل ښایسته مزېدار پراخه کور جوړ کړي. ښه لږه په زوره ووایه. سی چې دې شومې دې شوړ کوه. دا حقیقت دی. لکه حاجي صاحب چې کومه قصه وکړه دغه شان ده. بله خبره ته یو سړی ما ته دا وایي چې ما ته خو چا نه دي ویلي. ګوره په زړونو کې لویې جاښې پرتې دي. زړونه که دې څوک راوګرو که نه لږ نو دی به خپل یو اوږد داستان راوالي چې په هغې کتاب لیکلی کېږي. نو که دا بل طرف نه دې واورېده د هغوی ځان له داستان دی. نو ښکلی حل یې دا دی چې کله دله الله وس درکړي نو ځان له مستقل یو کوټه د کور خوا کې، او که کور نه لرې مې کور ته زه راځه، هغوی به تا کره راځي، ورور به ستا کره راځي، ته به هلته ځې، د هغه زنانه به هم غمخا دي. الله دې داسې وکړي.